د کابل ښار په یوه څنډه کې له ایرانه اخراج شوې کورنۍ چې آن د یوې ورځې لپاره هم مناسب خواړه نه لري. خاص مجبوری از بدبختی فهمید اینجا زندگی میکنیم. له مجبورۍ او بدبختۍ دلته ژوند کوو. زموږ په وس چې څه وي کوي. زړه مو ډېر څه غواړي. دلته باد او باران راځي نو مجبور شو ماشومان په غېږ کې ونیسو. ماشومان د سړو له امله ژاړي. وایو اړ یو څه به وکړو. بچه گریان میکنن که بابا سرده یخه اینجوریه اونجوریه. خب مجبور هستیم میگیم باشیم چیکار بکنیم. دا کورنۍ له هغو میلیونونو افغانانو یوه ده چې د تیر کال په اوږدو کې له ایران او پاکستان اخراج شوي. دغه هیواد ته ستنېدنه د خوړو د خوندیتوب نشتوالي او بېوزلۍ په معنا ده. وایي ایراني ځواکونه یې شپې مهال پر کور ورغلل او له نیولو وروسته یې اخراج کړل. این روز شده به خدا 2 روز گشنه ماندیم. 2 روز گشنه ماندیم به خدا 50 داسې ورځې وي چې 2 ورځې هم وږي پاتې شوي یو. 50 افغانۍ مو لرلې. هغې مو وچه ډوډۍ واخیسته او خپلو کې مو تقسیم کړه. لویان به یې وزغمي او ماشومان یې نشي کولی. په 500 افغانۍ مو 2 ورځې تېرې کړي. خدا 50 رفع بشن بود یعنی با 50 رفع ما 2 روز روزگار خدا گذار کردیم. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 18 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي او د نړیوالو مرستو کمی دا ګراف لا وړاندې لوړ کړی. دلته لوږه په ډیره چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د ټولنې یو پر 3 برخه له سختې لوږې سره مخ ده. یعنی له تیر کال څخه 3 میلیونه ډیر کسان. له دې امله د تیر کال په پرتله وضعیت د پام وړ سخت شوی دی. هغه څه چې موږ یې ګورو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. د هیواد په شمال کې وچکالي، د خوارځواکۍ پراختیا او افغانستان ته د 2.5 میلیونه کسانو اجباري راستنېدل. دغه ټول عوامل یو ځای شوي څو افغانستان له تلپاتې توپان سره مخ کړي. زیاتېدونکې بېوزلي د ماشومانو د خوارځواکۍ لامل شوي. دلته د کابل ښار قصبه کې دا میندې د خپلو ماشومانو لپاره د درملو او خوراکي توکو ترلاسه کولو ته ورغلي. د تیرو څو کلونو په پرتله چې دلته کډوال نو زموږ د ناروغانو شمیر 2 چنده زیات شوی. هغه سیمه کې چې موږ کلینیک لرو له پاکستان د راستنو شوو کډوالو شمیر د ایران په پرتله زیات دی چې ډیر یې کورونه نه لري. دا چې زما زوی په خوارځواکۍ اخته شو لومړی لامل یې اقتصادي ستونزې او بیکاري ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوارځواکۍ د ناورین مدیریت تر ټولو بیړنی او مهم کار دی. اوس مهال باید د نړیوالې ټولنې په توګه افغانستان کې ترسره شي. دغه سازمان وایي تیر کال د افغانستان په تاریخ کې د خوارځواکۍ تر ټولو سخته څپه ثبت شوي او وړاندوینه کوي چې دا وضعیت به په روان کال کې هم لا خراب شي.